اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی شو د چاټ جی پي ټي دیم چینج کړو نو د چاټ جی پي ټي دیم چې ده لکه سپین ده ګوره لکه ډېره رڼا دی موږ سترګې خرابوي نو نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو څنګه موږ کولی شو ډارک موډ ته به یې چینج کړو نو که چېرې تاسې وګورئ دغه د چاټ جي پي ټي چې ده دا یې دیم ده ګوره لکه رڼا غونته تیزه ده نو تاسې چې په دغه ځای کې لکه معلومات هم ورته لیکئ نو تاسو ته لکه مثلا دغه هغه راباسي دغسې سپین لکه دا ګوره رڼا چې ده د دغې ګوره تیزه ده تا لکه کیدای شي سترګې دې هم خرابه کړي خو که چېرې تاسې غواړئ د دغه دیم چینج کړئ لکه ډارک ده نو تاسې به راځئ په خپل پروفایل باندې کلیک کوئ پروفایل باندې چې کلیک سیټینګز ته چې راځئ څنګه چې په سیټینګ باندې کلیک کړئ جنرال ته هم راولي دغه ځای کې ګورئ دیم کولی شئ دا چینج کړئ دلته راسئ د دغه سیسټم چې ده دغه د چاټ جي پي ټي چې ده خوند دغه ده ډارک غواړئ تورې کړئ وګوره ده ډارک چې که چېرې موږ اوس لکه نور معلومات غواړو نو موږ ته ګوره دا ګوره په تور ګوره بس لکه دا ګوره ډېر هغه نه شو نو د دې موږ چې دا د دغه دیمه هم چینج کړو نو که چېرې موږ بیا کولی شو په دغه کې د سیسټم لکه دغه چاټ جي پي ټي څخه ده په هغه هم کولی شئ انتخاب یې کړئ ډارک لکه توره غوندې کړئ او لایټ لکه دا رڼا غوندې ګوره بیخي تیز شو سترګې دې خرابوي کولی شئ بیا راسئ سیټینګ ته دلته دیم ته وګوره کولی شئ دا چینج کړئ ډارک موډ تاسې ګوره بیا تاسې سترګې زر نه خرابوي یو څوک یې ووایي ریډیبل ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي او که چېرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه سي والسلام